را سره دي کابل ستا د سوي زړه داغونه را سره دي. سلامونه مینه او درنښت ستړي مشي درنو لیدونکو ښه راغلاست په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله به راته یاستئ. قدرمنو دوستانو زه د امریکا په ویرجینیا ایالات کې یم، دلته بیا بلک سټون ښار کې یم. په بلک سټون ښار کې فور پاکټ په نوم باندې د مهاجرینو لپاره ډېر ښایسته زړه راښکونکی کمپ دی چې دلته اوسېږم او ځینې کارونه مې مخته تللي دي، ځینې کارونو ته په تمه چې په خیر او په خوشحالۍ سره دا هم په خیر سره خلاص شي او پای ومومي او بالاخره زه ووځم په امریکا کې خپله ښایسته ژوند زندګي دلته پیل کړم. تاسو نه مننه کومه چې تل هم پوښتنه کوله چې چیرته یاستئ، کارونه دې چیرته تللي دي. نو ډېره زیاته مننه ستاسو د مینې د محبت نه. دغه فور پاکټ کمپ چې دی دا ډېر ښایسته کمپ دی، دا یو نظامي کمپ دی په بلک سټون ښار کې، دلته موقعیت لري، ډېر زړه راښکونکی دی او د دې په څنګ کې ډېر زیات ستر غټ دی او ډېر ښایسته ښکلي زړه راښکونکي سیمې او ساحې لري. دلته بیا زموږ او ستاسې افغانان څه کم او زیات تقریبا 7,000 او 8,000 پورې وګړي شپې ورځې تېروي. دا ډېر زیات غټ ښار هم دلته شته دی، ښار ورته هم ویلی شو. ښایسته ښکلي بلاکونه هم لري او د دې په څنګ کې ښکلي ښکلي سړکونه هم لري او ډېر ښایسته زړه راښکونکی موسم هم دلته دی ځکه خزان دی. بیا زیاتره زموږ او ستاسې افغانان دلته شپې ورځې تېروي چې د مجردانو لپاره دلته ځای جدا دی او د فامیلونو لپاره ځای جدا دی. بلاکونه دي، بلاک باندې تقسیم شوي دي چې د مجردان جدا اوسېږي او فامیلي پکې جدا اوسېږي. بیا زیاتره زموږ او ستاسې د KPF یا د خوست سرتیري دلته ډېر زیات شپې ورځې تېروي او زه به دې یو نیم ساحه کې وګرځېږم ځکه دا خو ډېر غټ او ستر کمپ دی. وبه ګورم چې یو نیم کېدای شي خوستیان راوتي د چکر او د سیاحت لپاره ځکه هغوی هم د بنډارونو سره لیوالتیا لري، دلته هم راوځي بنډار یګان دیره جوړوي. تاسو ملتیا وکړئ او په دې هیله باندې یم چې زما دغه ویډیو شیر کړئ او چینل د ځان سره هم سبسکرایب کړئ تر څو تاسو زموږ نور خپرونې هم وګورئ او ترېنه خوندونه واخلئ. کم کې زیاتره قدرمنو دوستانو زموږ او ستاسې د خوست KPF والا خلک شپې ورځې تېروي او زیاتره دغسې راوځي کیني خپل بنډارونه هم جوړوي لکه څنګه چې تاسو ګورئ هغلته ناست دي، خپل منځ کې بنډار جوړ کړی دی. زه به هم نږدې نه ورشم دوی سره به خبرې اترې وکړم ځکه د خوست خلک ډېر زیات مېړني دي، ډېر زیات میلمهپاله دي او دلته په دې کمپ کې چې په ویرجینیا کې فور پاکټ کې دي دلته هم د شپې ورځې تېروي. زیاتره مجردان راغلي، بیا زیاتره سره فامیلونه دي او دوی خپل منځ کې ډېر زیات مینه او محبت صمیمیت لري. زیاتره KPF یا د خوست هغه کم سرتیري چې دي هغوی ټول راغلي دي او د وظیفې له طریقه راغلي. راځئ چې دوی سره خبرې اترې وکړم، تاسو ټولو سره معرفي کړم. سلامونه ټولو ته، ستړي مه شئ. وعلیکم سلام، صفی صاحب ښه راغلاست. وا څومره خوندور بنډار او ښایسته ګلورینه موسم. سلام، ستړي مه شئ. ستاسو نوم؟ وعلیکم سلام، صفی صاحب تاسو ته هم ښه راغلاست وایو او ډېر خوشحاله شو چې ته مو ولیدې او زموږ بنډار ته راغلی او زموږ بنډار څخه دې لیدنه وکړه. نوم مې حنیف الله سعیدي دی او د خوست ولایت مرکز اوسېدونکی یم. دا ټول KPF والا دي؟ درست پوه شوی، دا ټول د KPF سربازان دي او ځینې لوړ رتبه شخصیتونه دي چې فعل حال امریکا ته راغلي دي او دلته د ویرجینیا ایالت فورټ پیکټ کیمپ کې دي او د چکر لپاره دغه ځای ته راغلي دي. واقع چې دا فور پیکټ ډېر ښایسته کمپ دی او ډېر زیات غټ هم دی او هره خواته چې ورشي د چکر او سیاحت ځای لري. نن دلته څنګه راټول شوي یاستئ؟ والا صفی صاحب لکه څنګه چې تا یادونه وکړه فورټ پیکټ چې دی
د ورجینیا یو ښکلې ساحه ده او زیاته د چکر ساحې لري. دغه ځای ته داسې وه چې د جمعې مبارکه ورځ وه، نو موږ ویل چې د جمعې مبارکه ورځ ده باید چکر ته راشو. نو دغه ځای ته د چکر په خاطر راغلو، یو څه سامان مو راسره واخیستل تر څو دغه ځای کې یو کوچنی بنډار و. میوه هم راغستې ده، چای هم راغستې دي. د وطن بنډارونو خوند او مینه او محبت پکې شته او که نه؟ والا دا چې دا خپل وطن خو ګل وطن، د چا خبره چې دا خپل وطن خپل وطن دی. خو بیا په هر صورت دا چې هیواد نه رامسافر شو، نو دغه ځای کې خپل بنډارونه جاري ساتو تر څو خپل کلتور هیر نه کړو او خپل بنډارونه دغسې جاري وساتو. د وطن د څه ډېر زیات را یادېږي کله چې به چکر او بنډار ته تللې او څه پسې ډېر زیات خفه یې؟ والا د وطن خو هر څه مو یادېږي، ولې ځکه زموږ خاوره وه، په هغه کې مونږ پیدا شوي وو او د وطن هر څه مو یادېږي، بنډارونه او چکر یې. لکه په خوست کې هم زیات ځایونه وو تر څو د چکر ساحې وو چې هغه ځای ته مو تلو، لکه یې له جملې څخه عاد مماد وو او خوست کې الله تعالی دې وطن جوړ کړي او الله دې پکې امن راولي چې په خیر او په خوشحالۍ سره ټول بیرته سره یو ځای لاړ شو. او دا زموږ او ستاسې د وطن ویاړونه دي چې هر چېرته دي موږ په دې باندې افتخار کوو. نو خوست خلک خو ډېر زیات مست دي او دا تړونو سره بنډارونو سره ډېره زیاته لیوالتیا لري. دا لیدونکو ته به یو ښایسته اتڼ مو وړاندې کوي. څنګه مو خوښه ده؟ صحیح ده که نه؟ بس زما اتڼ ته په تمه یم. راځئ تاسو د خوستیانو دغه مسافرۍ کې اتڼ وګورئ، ځکه په ورجینیا ایالات کې یو، بیا فورپاکټ کمپ دی، دلته مسافرۍ شپې ورځې تېرو. راځئ تاسو دغه اتڼ وګورئ، ترېنه خوند واخلئ. زما سور ایریا نشي امداست دی، راځئ نو ورته یو ښایسته اتڼ وکړئ.